د خلیل حقانی ځای ناستی ملا هیبت الله به د حقانیانو ټاکنه او نوماند ومني. درنو لیدونکو ستړي مشئ. خبریال عبدالحق عمري لیکلي د حقانی ډلې د لوړپوړي غړي او د اسلامي امارت د کډوالو او راستنېدو چارو وزارت چارسنبالي وزیر خلیل حقانی له وژل کېدو وروسته سراج الدین حقانی احمد حقانی د خپل پلار خلیل حقانی ځای ناسته وټاکه. ملا هیبت الله د مخکنۍ کوټې شورا په مشوره غواړي چې د حقانی ډلې د کورنۍ پر دې پریکړه په ښه کېږدي. د افغانستان انټرنیشنل خبریال د حقانی له ترور وروسته د هغه د ځای ناستي لپاره د روانو هڅو په تړاو د اسلامي امارت له څو باخبره سرچینو سره خبرې کړې دي. د خلیل حقانی ځای ناستی احمد حقانی څوک دی؟ احمد حقانی د حقانی ډلې د ترور شوي غړي خلیل حقانی مشر زوی دی او د حقانی ډلې د بنسټګر جلال الدین حقانی وراره او د دې ډلې د اوسمهالي مشر او د اسلامي امارت په کابینه کې د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د تر زوی دی. د اسلامي امارت غړي حافظ هم بولی. احمد حقانی دوه ځله له خپل ترور شوي پلار سره یو ځای د پاکستانیو استخباراتو لخوا نیول شوی دی. لومړی ځل په 2003 او دویم ځل په 2015 زیږدیز کلونو کې ونیول شو او بیا وروستی ځل په 2009 زیږدیز کال کې د پاکستانیو استخباراتو له زندان څخه آزاد شو. د اسلامي امارت سرچینې وایي چې احمد حقانی د حقانی ډلې تر چتر لاندې په بریدونو کې برخه اخیسته چې یو ځل په ټپي حالت کې د امریکایانو لخوا له نیول کېدو وروسته باګرام زندان ته ولېږدول شو. د سرچینو په خبره احمد حقانی د دې ډلې د ځانمرګو څانګې مرستیال او د دې ډلې د مشر سراج الدین حقانی په نږدې کسانو کې ګڼل کیږي. احمد حقانی د خپل ترور شوي پلار خلیل حقانی د فاتحې په مراسمو کې د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی لخوا د پلار ځای ناستی وټاکل شو. سراج الدین حقانی د اسلامي امارت د سر وزارت سیاسي مرستیال مولا عبدالکبیر او د بهرنیو چارو وزارت چارسنبالي وزیر امین خان متقي پښتون کې احمد حقانی ته د مشرۍ پګړۍ ورپر سر کړه. حقانی ډله له دې کار سره دا هڅه هم کوي چې په خپله ډله کې واک نوي نسل ته ولېږدوي او هغه څوک رامخکې کړي چې په راتلونکي کې د سیاست په ډګر کې د حقانی ډلې او د دې کورنۍ استازیتوب وکړای شي. د حقانیانو دا کار د دې ښودنه کوي چې دوی ته د کډوالو او راستنېدو چارو وزارت لپاره د راتلونکي چارسنبالي ټاکل مهم دي او په کندهار کې ناست د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله ته ښیي چې احمد حقانی کولی شي د خپل پلار ځای ناستی شي. دوی وار د مخه کندهار ته خپله ټاکنه په ډاګه کړې. ملا هیبت الله غواړي چې د حقانی ډلې واک لیک کړي. د افغانستان انټرنیشنل موندنې ښیي چې د کندهار وروستۍ غونډه د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله او د حقانی ډلې ترمنځ له ناندریو وروسته پای ته رسېدلې ده. د کندهار په وروستۍ غونډه کې د حقانی ډلې غړي خلیل حقانی د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله د وروستیو فرمانونو په ځانګړي ډول د روغتیایي زده کړو په تړاو د وروستي فرمان په ښکاره مخالفت کړی. د خلیل حقانی د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت د سر وزارت سیاسي مرستیال مولا عبدالکبیر په خپله وینا کې د خلیل حقانی له مخالفت څخه پرده پورته کړه او ویل چې د کندهار په وروستۍ غونډه کې یې د ملا هیبت الله پر وړاندې په زړورتیا سره خپل نیز له ټولو څخه مخکې وړاندې کړ. په کندهار کې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله غواړي چې د حقانی ډلې ځواک رالږ کړي او دغه ډله کمزوري کړي. ملا هیبت الله دا یوه واره ګڼي. د اسلامي امارت یو شمېر پلویانو د خلیل حقانی پر ځای د بلخ لپاره د اسلامي امارت د والی محمد یوسف واپا چې د ملا هیبت الله له نږدې کسانو څخه دی د ګمارنې تبلیغات پیل کړي. خو دا راپورونه ډېر ژر د اسلامي امارت د ځینو غړو لخوا رد شول او ځینو پر دې پریکړې نیوکې وکړې. د اسلامي امارت رسمي ویاندویان په ځانګړي ډول له ملا هیبت الله سره ناست په کندهار کې د اسلامي امارت د واکمنۍ ویاند ذبیح الله مجاهد هم وروستي راپورونه نه رد کړي او نه یې هم منلي دي. د اسلامي امارت ځینې سرچینې وایي چې کندهار دا راپورونه په لوی لاس خپروي تر څو د حقانی ډلې غبرګونونه څرګند کړي. سرچینې ډیروي
ملا هیبت الله هڅه کوي چې لومړی د خپلې خوښې کس وګماري او که د دې پریکړې پر وړاندې غبرګونونه ډیر ول نو بیا په دویم ګام کې هڅه کوي چې نه د خپلې او نه هم د حقانی ډلې په خوښه کس د وزارت چارسمبالي په توګه وګماري. دا به په راتلونکو ورځو کې په ډاګه شي چې د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله او د حقانی ډلې د مشر سراج الدین حقانی ترمنځ د کډوالو او راستنېدو چارو وزارت د چارسمبالي ټاکلو پر سر د روانو اختلافونو دا لړۍ تر کومه ځایه رسیږي. بلخوا ځایي سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د زادران ټبر یو شمېر کسان د حقانی ډلې مخکښ غړي او د اسلامي امارت د کډوالو او راستنېدو چارو وزارت وزیر خلیل حقانی غایبانه جنازه او فاتحه اخلي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې سرچینو د یونۍ یا یک شنبې پر ورځ د لیندۍ پر 25مه افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د اسلامي امارت د ترور شوي وزیر خلیل حقانی د فاتحې لپاره ټولګډی اعلان شوی دی. د دغه اعلان یوه کاپي افغانستان انټرنیشنل ته هم رسیدلې ده چې لیکي د خلیل حقانی غایبانه جنازه او فاتحه د یونۍ یا یک شنبې پر ورځ په فرانکفورت ښار کې د افغانانو کلتوري ټولنې لخوا په حمزه لوی جومات کې اخیستل کیږي. دا مراسم د جرمني په ځایي وخت مازیګر له 3 بجو څخه تر 5 بجو پورې د 2 غړیو لپاره جوړ شوي وو. د جرمني پولیسو ته د ځایي افغانانو شکایت د خلیل حقانی د فاتحې مراسمو د ځینو افغانانو غبرګونونه پارولي دي. ځینو افغانانو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د مراسمو د مخنیوي لپاره یې د فرانکفورت ښار پولیسو ته خبر ورکړی چې د خلیل حقانی د فاتحې د ترسره کېدو مخه ونیسي. په فرانکفورت ښار کې میشت ځینې افغانان وایي چې دلته د اسلامي امارت د پلویانو شتون هغو افغانانو ته امنیتي ګواښ دی چې د اسلامي امارت پر ناسمو کړنو نیوکه کوي او د دوی مخالف دي. یو معترض افغان ویلي حقانیان د افغانانو وژونکي دي. دوی واک ته له رسېدو مخکې بېګناه افغانان په خونړیو بریدونو کې وژلي دي. دوی باید محکمې ته کش شي، نه دا چې د هغوی فاتحې واخیستل شي. په دغه ښار کې ځینو افغانانو له پولیسو غوښتي وو چې د دغو مراسمو مخه ونیسي او د هغو کسانو پر وړاندې ګامونه واخلي چې د مراسمو په جوړولو کې ونډه لري. تر اوسه پورې د جرمني پولیسو د دغو مراسمو په اړه څه نه دي ویلي. د اسلامي امارت د کډوالو او راستنېدو چارو وزیر خلیل حقانی د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 21مه په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او د برید پلات داعش پر غاړه واخیسته. د اسلامي امارت لخوا د خپرو شوو معلوماتو له مخې بریدګر چاودیدونکي توکي په پلستر پوښلي لاس کې ځای پر ځای کړي وو. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.